سلامونه دوستانو، تمه ده روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ دوستانو. تر ټولو قوي وی پی ان کې څنګه کولی شو موږ اکاونټ جوړ کړو دوستانو چې زموږ انټرنیټ سپیډ هغه بې انتهایي زیات کړي دوستانو. نو دغه کوم ډول وی پی ان دوستانو څنګه په دې کې کولی شو موږ ستاسو اکاونټ جوړ کړو مکمله طریقه دوستانو په دغه ویډیو کې درته ښایم. واقعیت چې دا یو بهترینه وی پی ان ده چې ستاسو ډیټا هم محفوظه ساتي، ستاسو ډیټا ته به هم کومه دوستانو داسې زیان نه رسیږي. نو څنګه دوستانو دغه وی پی ان کې موږ ستاسو اکاونټ جوړولی شو او خپل انټرنیټ سپیډ دوستانو زیاتولی شو، دغه مکمله طریقه دوستانو په همدغه ویډیو کې درته ښایم. ویډیو سکیپ کوئ مه دوستانو، ویډیو تر پایه راسره وګورئ. نو د دې لپاره به دوستانو ستاسو څه وکئ، لومړی به لاړ شئ خپل د موبایل پلی سټور ته. په پلی سټور سرچ کې به دوستانو ستاسو ولیکئ دغه پروتون په نوم دوستانو وی پی ان دی. نو دغه پروتون وی پی ان به دوستانو کله ولیکلو او ستاسو به راشي همدغه پروتون به را ډاونلوډ کړئ. کله مو دوستانو دغه را ډاونلوډ کړ نو را به شئ په خپل موبایل کې به دغه پروتون وی پی ان دوستانو ستاسو را خلاص کړئ. را خلاصولو وروسته به دوستانو تاسو راشئ په دغه سیټینګ برخه باندې به کلیک واخلئ. ما ستاسو د دې په اړه ویډیو جوړه کړې یم او هغه ویډیو د دې په اړه وه چې څنګه ده وکاروو. خو اوس راځو په دې کې خپل انټرنیټ دوستانو څنګه موږ ستاسو زیات کړو. د دې لپاره دوستانو موږ تاسو که کله اکاونټ په دې کې جوړ کړو 1 جی بي پري سټوریج هم دوستانو موږ ستاسو کوي. دغه په عموما کې 10 جی بي سټوریج ورکوي ستاسو لپاره او 10 جی بي سټوریج هم ستاسو په دې کې پري ترلاسه کولی شئ دوستانو، چې دغه یوه ډېره ښه ځانګړتیا دی په دغه وی پی ان کې دوستانو. نو کله مو چې سیټینګ د دې لپاره به راشئ په دغه کریټ اکاونټ باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ دوستانو په دغه لاندې ګیټ نیو په دې باندې به کلیک واخلئ دوستانو. را به شئ خپل یوزر نیم به دوستانو ستاسو ورکړئ، کوم یوزر نیم چې ستاسو نوم وي هغه دوستانو ستاسو دلته ورکولی شئ. زه مثلا راغلم دغه یو یوزر نیم یې ورته ورکړ او په دغه دوستانو ډوماین برخه کې به راشئ کلیک پرې واخلئ او دلته تاسو کولی شئ دلته آټ پروتون ډاټ میم انتخابولی تر څنګ پروتون ایمیل ډاټ کم هم دوستانو تاسو انتخابولی شئ. نو راشه په نیکسټ باندې کلیک واخلئ دوستانو. خو دغه یوزر نیم چې دی زموږ یوزر نیم نه پوهېږم چې ولې نه اخلي. ښه دوستانو زموږ یوزر نیم یې واخیستلو. راځو اوس په دغه برخه کې موږ تاسو یو پاسورډ ورکوو، هماغه پاسورډ په دغه خانه کې هم تکراروو ورسره. ښه دوستانو کله مو چې دلته یو پاسورډ ورکړئ هماغه پاسورډ مو په دغه ځای کې هم ورکړئ، بیا به راشئ په دغه نیکسټ آپشن باندې مو دوستانو کلیک واخلئ او په دې باندې مو چې کله دوستانو کلیک واخیستلو تاسو کولی شئ په دغه ځای کې ریکوري ایمیل هم ورکړئ او په تلیفون شماره هم ورکړئ. مثلا که تاسو غواړئ یو ریکوري ایمیل ورکړئ، زه هم راځم یو ایمیل دوستانو ورکوم تر څو کله چې زه اکاونټ ریکوري کوم له هغې وروسته بیا زموږ اکاونټ ته هغه دوستانو بالکل یعنې بیا بیرته موږ ته ریکوري شي او موږ هغه ترلاسه کړو. نو دوستانو لږ په دغه ځای کې موږ تاسو ورته منتظري کوو، موږ ته یوه کیپچه راکوي. راځو دغه کیپچه دوستانو داسې مکمله بشپړه کوو. کله مو دوستانو دا بشپړه کړه راځو په نیکسټ باندې کلیک اخلو، لږ دوستانو ورته منتظر کېږو زموږ کیپچه به دوستانو اوس بالکل بشپړه شي. ښه تاسو کتلی شئ دوستانو دغه یور اکاونټ از بیننګ دوستانو دغه هم ترسره شو کریټډ شو جوړ شو دوستانو. نو لږ ورته منتظر کېږو تر څو په پوره توګه زموږ اکاونټ په دغه پروتون وی پی ان کې دوستانو جوړ شي. له دې نه به تاسو نه ووځئ شاته، که شاته ترې ووتئ دغه هر څه بیا بیرته له سره کېږي دوستانو، ځکه چې دغه بالکل دوستانو بیا هر څه له سره ترسره کېږي. نو لږ دوستانو ورته منتظر کېږو. ښه دوستانو اوس به تاسو لږ بیک راشئ او کله چې بیک دوستانو تاسو راغلی تاسو کتلی شئ زموږ اکاونټ په دې کې دوستانو بالکل جوړ دی او تاسو خپل اکاونټ کتلی شئ چې زموږ اکاونټ دلته دوستانو اوس جوړ شوی دی. ستاسو کولی شئ دغه اکاونټ چې ستاسو کوم دی د دې ځای نه دوستانو ډیلیټولی هم شئ او سیکیوري کوډ دوستانو هغه هم ستاسو دلته دوستانو کتلی شئ. هغه بیا په کروم براوزر ته تر څنګ دغه مای اکاونټ برخه دوستانو ستاسو خپل اکاونټ دی نو هر څه ستاسو دلته دوستانو ښکاري او په دغه ځای کې دوستانو ساین ان ان ادر ډیوایس کوډ دوستانو ستاسو خپل. نو په دې کې دوستانو تاسو ته لاندې هم داسې خاص څه نشته دی، خو زه مکمل نور معلومات هم په دې کې ستاسو درکوم. ښه دوستانو په دغه وی پی ان کې چې کوم پری سرورونه دي دوستانو هغه چې تاسو کله راشئ په دې باندې کلیک واخلئ، په دې کې هغه پری سرورونه چې دي هغه 10 دانې دي چې دوستانو تاسو کولی شئ دغه مکملو څخه ګټه واخلئ او دغه مکمل دوستانو انتخاب کړئ او ستاسو لوکیشن به هم دوستانو چینج کوي، ستاسو لوکیشن هم بدلوي
او کله چې راشئ په کنیکټ باندې کلیک واخلئ دوستانو هر هیواد چې تاسو انتخاب کړئ هماغه هیواد سره به ستاسو دغه اکاونټ چې دی هغه دوستانو بالکل کنیکټیږي. د دې ترڅنګ دوستانو که تاسو راشئ په دغه کنټریز باندې دوستانو کلیک واخلئ په دې کې ډېر هیوادونه دي خو د اوس لپاره چې کوم دوستانو دي هغه تاسو کتلی شئ تقریبا تر 127 دانې هیوادونه دي په دې کې دوستانو چې افغانستان هم په دې کې شته دی. د دې ترڅنګ نور هیوادونه هم شته. کوم هیواد چې تاسو غواړئ تاسو انټرنیټ کمزوری وي له بل هیواد سره دوستانو کنیکټ کړئ هماغه هیواد کې چې کوم څومره تیز انټرنیټ وي ستاسو به هم هماغومره انټرنیټ دوستانو ترلاسه کوئ. خو نه پوهېږم اوس ماته یو څه نه څه ایرر راکوي یعنې یو څه ستونزه دی په دې کې چې زموږ لوکیشن نشي دوستانو دغه نشي کولی چې زموږ لوکیشن دوستانو دوی وپېژني. نو په همدې خاطر باندې په دې کې زیات هیوادونه دي تاسو هم وګورئ په دې کې یونایټډ سټیټس سره یې کوئ همداشانتې نورو هیوادونو سره هیوادونه چې په هغو کې انټرنیټ ډېر زیات قوي دی دوستانو ترڅنګ چین کې وګورئ په نورو هیوادونو کې وګورئ نو هغوی سره کنیکټ کړئ ستاسو انټرنیټ سپیډ به دوستانو بالکل 100% ډېر زیات چټک وي دوستانو. نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښ شوي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به